تاسو ته پته شته ساينټیسټ پیګ ارګنز چې د هیومن ته ترانسپلانټ کول شروع کړي دي او هغې اکچولی کار کوي څنګه چې نارمل ارګن کار In 2024 and 2025, again, surgeons successfully transplant genetically modified organ of pig چې د هغه هیومن ته ترانسپلانټ کړي دي او هغوی سروایو کړی دی. په هغې کې یو انسان چې دی هغه ته هارت ترانسپلانټ شوی او هغه د 2 میاشتو دپاره جمدی او دا هغه پیشنټ ته ترانسپلانټ شوي دي چې هغه مرګ ته نږدې و مطلب مړ کېده. دې پروسس ته وایي زینو ترانسپلانټیشن. اوس دا پیګ ارګن ترانسپلانټ کېده ولې ضروري دی؟ د ټول نه مین مقصد مین ګول چې دی هغه څه دی ارګنز ډونیشن چې دی خلک داسې اعلی اسانه باندې کوي نه یا د داسې پارټ نشي کولی خو د دې سره به د ګلوبل ارګن چې کوم نیډ دی هغه پوره کېدی شي. WHO ورلډ هیلث ارګنایزیشن په دې باندې یو خاص نظر اچوي که دا کوم ټیسټ چې روان دي د پیګ ټو هیومن ارګن ترانسپلانټ کېده که دا ارګن زینو ترانسپلانټیشن اپروو شو نو پر روان 15 کالو کې به هر چاته ارګنز چې دی هغه په اسانۍ باندې میلاوي. ایچل به کېږي که نیکسټ ارګن ترانسپلانټ کېده په پاکستان کې شي یا که چېرته تا ته د ارګن ضرورت شي او ارګن یې نه نو تو به د پیګ ارګن چې دی هغه اکسپټ کړي هغه ما ته په کمنټ کې ووایه.